الله تعالی فرمایي دغسې حالاتو چې موږ نوح علیه السلام د هغه قوم ته ولیږه. هغه وویل ای زما د قوم خلکو، زه ستاسې دپاره صفا صفا خبردارونکی پیغمبر یم. تاسې خبروم چې د الله نه پرته د بل هیڅ چا بندګي مه کوئ، که نه نو زما سره یره ده چې یوه ورځ به په تاسې دردونکی عذاب راشي. په جواب کې ورته خپل د قوم سردارانو چې د هغې د خبرې د منلو نه انکار کړی و وویل زموږ په نظر خو ته له دې نه پرته بل هیڅ نه یې، فقط زموږ په شان انسان یې، او موږ وینو زموږ په قوم کې چې بې فکره له تا پسې روان شوي دا هغه خلک دي چې په موږ کې رذیلان ول، او موږ هیڅ داسې نه وینو چې په هغې کې تاسې له موږ څخه زیات یې، بلکې موږ خو تاسې دروغجن ګڼو. هغه وویل ای زما د قوم خلکو، لږ فکر وکړئ که چیرې زه د خپل رب له لوري په یو واضح شهادت باندې ولاړم او بیا هغه پر ما خپل خاص رحمت هم وکړ، خو هغه تاسې ته په نظر رانغی، نو آخر زموږ سره کومه وسیله ده چې تاسې منل نه غواړئ او موږ یې په زوره ستاسې په سرونو وتپو. او ای زما د قوم خلکو، زه ستاسې څخه په دې کار باندې څه مال نه غواړم، زما اجر خو په الله باندې دی، او زه د هغه خلکو شړونکی هم نه یم چې زما خبره یې منلې ده. هغوی په خپله د خپل رب حضور ته ورتلونکي دي، خو زه ګورم چې تاسې جهالت غوره کوئ. او ای زما د قوم خلکو، که زه دغه خلک وشړم چې ایمان یې راوړی، نو د الله د نیوکې څخه به ما څوک وژغوري؟ آیا ستاسې په ذهنونو کې دومره خبره هم نه کینی؟ او زه تاسې ته نه وایم چې ما سره د الله خزانې دي، او نه دا وایم چې د غیبو علم لرم، او نه دا دعوه کوم چې زه فریخته یم، او زه دا هم نشم ویلی کوم خلک چې تاسې ورته په سپکه سترګه ګورئ هغوی ته به الله کومه ښېګڼه ورکړي. د هغوی د نفسونو په حالاتو الله ډېر ښه پوهیږي. که زه داسې ووایم نو ظالم به یم. په آخر کې هغوی وویل ای نو تا زموږ سره جګړه وکړه، نور نو بس دی، راوله هغه عذاب چې ته پرې مونږ ایروي که ته ریښتینی یې. نوح علیه السلام جواب ورکړ هغه خو به الله راولي که خوښه یې شي، او تاسې به دومره وس او زور ونه لرئ چې د هغې مخنیوی وکړئ. او اوس که زه ستاسې څخه څه د خیر غوښتنه وکړم، نو زما د خیر غوښتنه به تاسې ته هیڅ ګټه ونه رسوي، او نه یې رسولی شي چې الله ستاسې د بېلاره کېدو اراده کړې وي. همغه ستاسې رب دی، او د همغه لوري ته ستاسې د ټولو ورګرځېدل دي. او ای نبی صلی الله علیه وسلم، دغه خلک وایي چې دغه سړي دا کتاب له خپل ځانه په دروغو جوړ کړی. دوی ته ووایه که دا ما د خپل ځانه په دروغو جوړ کړی وي، نو زما د جرم مسؤلیت په ما باندې دی، او کوم جرم چې تاسې کوئ له هغې نه زه خلاص یم. نو نوح علیه السلام ته وحي وشوه کومو خلکو چې ستا له قوم څخه ایمان راوړ هغوی راوړ، نور نو څوک منونکي نشته، او ته د هغوی په اعمالو جګرخوني پرېږده، او زموږ تر سوري لاندې او له حکم سره سم د یوې کښتۍ په جوړولو لاس پورې کړه. او ګوره کومو خلکو چې ظلم کړی د هغوی په حق کې ماته څه سپارښت مه کوه چې دوی ټول اوس ډوبېدونکي دي. نوح علیه السلام کښتۍ جوړه کړه، او د هغه د قوم له مشرانو نه چې به څوک د هغه له څنګه تېرېدل، نو په هغوی به یې ملنډې وهلې. نوح علیه السلام وویل که تاسې زموږ پورې ملنډې وهئ، نو موږ هم په تاسې ملنډې وهو، او ډېر زر به تاسې ته معلومه شي چې هغه عذاب په چا باندې راځي، او په چا باندې هغه بلا را پریوزي چې بیا به یې ستنولی نه شي. او تر دې پورې چې کله زموږ حکم راغی او هغه تنور راوخوټېدو، نو موږ نوح علیه السلام ته وویل د هر قسم ځناورو نه یوه جوړه په کښتۍ کې واچوه، او خپله کورنۍ هم پرته له هغه خلکو چې په هغوی له مخکې نه د ډوبېدو فیصله شوې ده، او هغه کسان هم چې ایمان یې راوړی او هغه لږ غوندې خلک وو. نوح علیه السلام سره یې ایمان راوړی وو. نوح علیه السلام وویل سپاره شئ په دې کښتۍ کې د الله په نوم سره د دې روانېدل دي، او د الله په نوم سره یې درېدل دي. زما رب ډېر بخونکی او رحم کوونکی دی. په کښتۍ کې خلک راواخیستله او روانه وه، او هره چپه لکه د غره په شان راپورته کېدله. د نوح علیه السلام زوی په لرې فاصله کې ولاړ و. نوح علیه السلام غږ وکړ زویه زموږ سره راپورته شه، له کافرانو سره مه اوسه.
هغه جواب ورکړ زه اوس یو غره ته خیږم چې ما به له اوبو نه وژغوري. نوح علیه السلام وویل نن هېڅ شی د الله د حکم نه ژغورونکی نشته پرته له هغې چې الله پخپله په چا باندې رحم وکړي. په دغه حال کې یوه چپه د دواړو په منځ کې پرده شوه او هغه هم له ډوبېدونکو څخه شو. حکم وشو ای ځمکې خپلې ټولې اوبه جذب کړه او ای اسمانه بند شه. نو اوبه ټولې په ځمکه کې جذب شوې او فیصله وشوه او کښتۍ د جودي په غره باندې ودرېده او وویل شول تباه شو د ظالمانو قوم. نوح علیه السلام عرض وکړ او ویې ویل ای زما ربه زما زوی زما له کورنۍ څخه او ستا وعده ریښتینې ده او ته له ټولو حاکمانو نه لوی او غوره حاکم یې. په جواب کې ورته وویل شول ای نوح هغه ستا له کورنۍ څخه نه و، هغه خو د یو فاسد عمل خاوند و. نو ته زما نه د هغې خبرې غوښتنه مه کوه چې په حقیقت یې نه پوهیږي. زه تا ته نصیحت کوم او خپل ځان د جاهلانو غوندې مه جوړوه. نوح علیه السلام سم د لاسه عرض وکړ او ویې ویل ای زما ربه زه له تا نه د هغې خبرې پناه غواړم چې په حقیقت یې نه پوهیږم. اوس که ته ماته بخښنه ونه کړې او ته پر ما رحم ونه کړې نو زه به تباه شم. حکم وشو ای نوح د کښتۍ نه ښکته شه زما له طرفه په تا او په هغه کسانو چې ستا ملګري دي سلامتیا او برکتونه دي. او ځینې ډلې داسې هم شته چې په دنیا کې به یې له نعمتونو او برکتونو برخمن کړو خو بیا به هغوی ته زموږ له خوا نه دردناک عذاب ورکول کیږي.